السلام علیکم دوستانو په خیر راغلی درس ته مو نن زمونږ هینزرد مینیو کې برون هیډر او فوټر مکمل ویلی او په کې مو پیج نمبر هم ویلی څنګه تاسو کولی شئ چې پیج ته نمبر راکړئ فرض زه غواړم چې دې پیج ته نمبر راکړم چې څومره ډیټا اخلم یا څومره پیجونه زه اخلم په یو فایل د یو ډاکومنټ د زما سره په هغه ډاکومنټ کې یو کتاب وي کتلی کې او هر پیج ګوره دې ته تاسو ته الریډي دې کې ډیزاین درکړي فرض که دا ډیزاین ته پرې اپلای کوي نو چې کله زه راشم او دې کې هر څومره پیجونه زه اخلم دلته کې ګوره کنټرول انټر پریس کوم خیر دا هر پیج سره چې خپل شمار راځي په طریقې سره تاسو کولای شئ چې پیج شمار هم انسرټ کیا نو سټایل او ډیزاین هم درکړي باټم کې غواړي لاندې غواړي د پیج په اخري برخه کې باید اوس لاندې ښکتنۍ برخه کې کرنٹ پوزیشن ته پیوځي کې ولاړ یالته کې غواړي نو دا تاسو سره چې دی پیج نمبرونه ریموو کوي نه ورکې نو ته نه کولای شئ نه ریموو کې ورس ختم شو نو دا زموږ سره پیج نمبر فوټر او هیډر نن ورځ موږ ټیکسټ وایو ټیکسټ ګروپ وایو په ټیکسټ ګروپ کې نن ورځ موږ ټیکسټ باکس تاول ټیکسټ باکس په تابل راځم ویلې یو تاسو کولای شئ چې په خپل خوښه باندې ټیکسټ باکس راواخلئ ډرای کې ټیکسټ باکس تاسو په ډیزاین کې ډیر زیات مهم رول لري ګوره یو د ځکه تاسو سره الریډي ریډی میډ دوی تاسو ته بلټ ان ټیکسټ باکس درکړي دي چې هغه دوی تیار جوړ کړي ډیزاین کړي دي فرض که زما دی نه یو دانه ټیکسټ باکس په کار دی یو ټیکسټ باکس وغواړم چې راوړم یو مجله جوړوم یو ډیزاین جوړوم یو کې زما په کار کېږي ټیکسټ باکس ګوره ما راوړلو اتومات ګوره دا راغلو خپل ځان په دې پیج کې ایڈجسټ کړلو ها اوس زه کولای شم په دې کې د خپل خوښې دلته کې ټایټل ورکم چې زما ټایټل هر څه وي زه ورته خپل ټایټل ورکم او ټایټل نه پاس به کې تاسو خپل چې کوم لیکل مونږ هغه پکې کولای شئ صحیح د طریقې سره کته د نه خو بل ډیزاین غواړي بل ډیزاین پر ټیکسټ باکس ته پکاري نور قسم ډیزاین ټیکسټ باکسونه راشه انسرټ ته په انسرټ کې د ځکه ټیکسټ باکس نور هم شته هر ډیزاین ټیکسټ باکس چې دوه غواړي هغه ته راخستل شي ما صرف سمپل راشه ګورئ چې ټایټل ورته ورکوم ټایټل ورته ورکو او سوري صحیح ها دغه دا ټایټل ورکا یو ټایټل چې هر څه ستا ټایټل وي د فایل ډاکومنټ دی همغه ټایټل ورته ورکا او بیا په سراشه سوکا دلته کې چې کوم لیکل میکل ته کول غواړي هغه پکې وکا دا و ټیکسټ باکس او د دې نه پاس په ټیکسټ باکس کې د ځکه چې اپشن نور دي مور ټیکسټ باکس غواړي انټرنیټ نور خاصه ډیزاین او ټیکسټ باکس راوخلي هغه د استلاش نت کنیکټ کا کمپیوټر سره تیر اخیستل شي بل خبردار ډرا ټیکسټ باکس تا امپورټنت دا موږ په شپ کې ویلې دلته کې دوباره بیا راغلو نه مهم اپشن ده اوس د چې هر ځکه لیکل غواړي فرض کړه د دې ځکه غواړم یو څه ولیکم لیکل شي ته دې ځکه ولیک چې فرض کا پښتو لیکل به واخلم ځلیکم چې زیره صحیح ځلیکم زیره بزو لیکم ما دي هغه کې لیکل صحیح نه کیږي پښتو عربي صحیح کیږي او پښتو کې لکه مشکل ده زه سیټ کوم زیره فرض کا دا ما ولیکلو اوس دې زیره ته چې دا تاسو کولای شئ ډیزاین ورته ورکړئ هر قسم ډیزاین چې غواړئ ګوره دې کې ډیزاین تیار شته اما هغه ګوره د ټیکسټ باکس مخکې مې کوم ویلی او مینیو په شیپس کې هغه مینیو تاسو دې کې اوپن شو هم تر اعظم دا لیکل زه غواړم غټ شي کولای شي چې غټ کې سنټر تکي ګور دې سره شدا سنټر تکا خلم دورته اوس دې ته فارمټ ته چراغ لدی کې ورته تاسو نو شته بارډر ورته ورکې ګوره سور غواړي دا رقم ته غواړي دې کې نوري بارډر شته شپ کلر دې څنګه وي فرض کوم دا چې کوم ټیکس باکس اخستای تاسو څنګه فیل شي یو کلر ته ورته ورکول غواړي خلم نو تاسو ورته ورکول شي امدا شان دې کې ته غواړي چې نری وي کې دا ته نه ختمول شي بل دې کې غواړم چې دا بارډر هم نه ختم شي دام تاسو ته ختمولای شي بيخي بارډر نه نو راشه شپ اوټلاین چې کوم دی هغه ورته نو اوټلاین کا چې نو اوټلاین کړ ګورم د لیکل راوخله چې کوم زه ته زوړل غواړم هغه ته د لیکل وړل شم هلته کې زدا برابر ولا شم هیڅ ګور ښکار نه چې د لیکل دي چې څنګه کړی دي خلک به ما کرني چې روټ ته لیکل ته دلته کې څنګه وکړل دې نه کاپی اخلم کنټرول سی کنټرول وی دلته کې راځم ګور دلته هم راوړم او دا بل لیکل راوړم دلته هم راوړم دا خو خیر ما ساده ولیکل جهاز کې تاسو د دې لیکل وغواړئ او کوم ځکه تاسو لیکئ هلته کې تاسو لیکل شي دا طریقې سره ورته خاصه ډیزاین کلر ورته ورکړئ کوم کلر چې تاسو خوښ وي کوم وړو کې کولای ځا غټولای هم شي کوم نه کوم وړو کې کولو یا مو غټولو غوښ نه غټ کړه نو دا اوس موږ سره ټیکس باکس دی کې تاسو ګوره ډیټ لیکئ مرته چې څومره مغلق ډیزاین تاسو تر کوم هغه تاسو په دې کې جوړول شي او ډیزاین کولای شي نو ټیکس باکس باندې سم ځان پوي کیا او سم صحیح یاد کیا چې دا امپورټنت درته په ډیزاین کې بل تاسو کولای شئ چې په هر ځکه لیکلو کې پکچر راوړل غواړي کوم ځکه چې تو غواړي پکچر راوړي ته راوړل شي صحیح
پکچر پکې لګولی شئ، هر څه تاسو پکې کولی شئ په ډېر یو مزیدار او ښکلي سټایل او ښکلي طریقې سره. زه به تاسو ډېر مغلقه ډیزاین راکړم، ډېر کمپلیکس ډیزاین به وي. هغه چې تاسو کول غواړئ یوازې یوه لاره تاسو سره موجود ده چې هغه لاره تاسو سره ټکس باکس ده. ټکس باکس به ورته اخلی، هغه لیکل به تاسو په هماغه ټکس باکس کې کوئ. شاوخوا ډیزاین آوټلاین که چینج کوئ هغه تاسو پکې چینج کولی را چینج کولی شئ. صحیح شو. بل راځو په انزرټ کې موږ یو بله خبره کوو، هغه ده کویک فارټس ده. کویک فارټس داسې معنا ورکوي ځان پې پوه کړئ تاسو. زه بیا اوس ورکم ته سیف آنلاین اکیډمي دا شیان لیکم، یا فرض مثال زه لیکم چې مسلم انګلیش لینګویج ان کمپیوټر لرنینګ اکیډمي هیډینګ کې او هیډر کې لیکم دا شیزونه. دا زما دپاره ګوره ډېر مشکل کار ده. صحیح. زه یم چې نه دا ځان سره دلته کې په اټو ټکس کې اچوم چې کله هم زما ضرورت شو نو ما سره د اتومات دا راځي په خپله باندې. نو د هغه دپاره موږ راځو انزرټ ته. په انزرټ کې زموږ سره چې دا کویک فارټس دی ګوره اټو ټکس اوس دا ما سره فی الحال تش دی، هېڅ هم نشته پکې. نو زه به راشم دا به سلیکټ کړم چې دا مې کله سلیکټ کړلو چې سلیکټ شو راشئ دلته کې انزرټ ته. انزرټ نه فاست تاسو راشئ دې باندې کلیک وکړئ او دلته کې ګوره فی الحال زموږ سره چې نشته چې دې باندې کلیک وکړئ سیف سلیکشن ټو اټو ګیلري دې هم کولی شئ او دې ته هم کولی شئ فیک فارټ ته. دلته کې دې کلیک وکړه او که دلته راغلي او لاست کې کلیک وکړئ هم مشکل نشته ده. چې که تاسو سیف کوئ نوم ته نه غواړئ سیف آنلاین ورته ورکوم بس خلاص او دا بس داسې کې اوکې کړم چې اوکې مې کړلو. نو اوس که زه بل ډاکومنټ اخلم، هر څومره ډاکومنټ چې زه اخلم ماته بیا دې ضرورت نشته زه راشم دې ځای کې بیا ایم ایس افیس فرض کړه زما سره د دې ټایټل شو او بل دې کې چې دی د اتر څوک د اتر فرض مثال زه ورته خپل نوم لاست کې لیکل کوم سیف آنلاین اکیډمي. دا ګوره ټکس باکس غوندې کار هم کوي. ښه ټکس باکس دی پراپرټي یوه ده خیال هم دا هغه ټکس باکس غونډه هر څه ورسره اوپن شول. دې زه کلیک کوم غواړم غټو وړوکی کم کولی شم ویني دې څخه تاسو غټ وړوکی کولی شئ. نور چې کوم شیپ مې شاته مخکې کلر ورکول غواړي ورته ورکولی شي. دا یو ځای نه بل ځای ته وړل غواړي هر ځای ته چې ته وړل غواړي هغه ځای ته وړلی شي. دا هم تاسو سره یو مهم او ډېر زیات بیسټ آپشن ده. که ته بار ډیزاین کولی نه شي یا ته غواړې چې ډایرکټ بس یو ډیزاین راواخلي او هغه ولیکل شي دا زموږ سره مهم آپشن ده. اوس مخکې ما دا لیکلو څومره وخت یې زما څخه ونیولو نو بس دې ته ضرورت نشته. صرف دې ځای کې آرټ نه یو ډیزاین واخله، هر ډیزاین چې ستاسو خوښېږي. دا ډیزاین زما خوښ شو